بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې جوړ روغ یاست. راځو نن د 11 ټولګي څخه یو مهم اخلاقي درس چې عنوان یې ژمنه دی دا در سره وایو. د ژمنې دا درس د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایي. لومړی موخه یا هدف مو دا دی چې په ټولنه کې د یو رښتیني شخص دریځ یا مقام یا څنګه وي، په کوم حالت کې وي. او دوهم د ژمنې په اړه مو یو کیسه اورېدلې ده که یا دا اصلا یو کیسه ده، یو اخلاقي کیسه ده او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وخت کیسه ده. تاسې پوهیږئ چې پر واده باندې وفا کول یا په ژمنه باندې وفا کول په اخلاقي لحاظ یو لوی کار دی، یا په اصطلاح یو لوی اخلاقي صفت دی او دا صفت په هر چا کې نه وي. په هر هغه چا کې چې دا صفت وي هغه موږ تاسې یو لوی اخلاقي انسان بولو. او زموږ ستاسې په شریعت کې هم منافق یا په اصطلاح د منافق په نښو کې یوه نښه همدا ده چې دی پر واده باندې یا پر ژمنه باندې وفا نه کوي. د نن ورځې دغه 15 درس چې ژمنه مو ده دا کیسه هم پر ژمنه یا واده باندې د وفا باندې راڅرخي او هر هغه څوک چې پر ژمنه باندې وفا کوي هغه ته یو ډول اخلاقي درس لري. دا کیسه داسې ده چې حضرت عمر رضی الله عنه وایي د خپلو خلکو په منځ کې د عدالت دپاره ناست و چې په دغه جریان کې یو ډېر ښایسته ځوان یو نورو دوو ځوانانو تر اوږو نیولی و او د ده حضور ته یې راوستی. نو بیا یې ورته وویله ول دغه ځوان زموږ پلار رامړ کړي، زموږ پلار یې راووژي، نو دی باید قصاص سي او د الله پاک حکم پر جاري سي. حضرت عمر رضی الله عنه د هغه ځوان څخه پوښتنه وکړله چې دا څه وایي. هغه ورته وویل بلکل دوی رښتیا وایي، د دوی پلار ما مړ کوي، خو زه به هم هغه خپله کیسه چې څه رقم ده هغه به درته وکړم. نو ول راته ویې کړه. نو بیا هغه و چې ده ورته ویله ول زه یو کلیوالي عرب یم او زه په اصطلاح چې وچکلي راغله نو ما د هغه ځای څخه هغه خپل اوښان را رهي کړله او دور یې دې خواته رالم. نو بل شی مې ول نه درلودله، یوازې دا اوښان وه. په دغو اوښانو کې یو جونګۍ یا د اوښ بچی چې موږ ورته وایو، جونګۍ بچي ته وایي او جونګۍ بچی ته وایي. یو ډېره ښایسته جونګۍ وه چې هغه وایي پر ما ډېره ګرانه هم وه. دغه جونګۍ د دغه ځوانانو د پلار باغ ته یا په اصطلاح د هغه باغ څخه یو څانګه راوتلې وه، هغه څانګې ته یې خوله وروړله، ویې خوړل. نو د اخوا د دغو ځوانانو پلار رالی او دغه جونګۍ یې په ډبره باندې وویشتله او جونګۍ ځای پر ځای مړه سوه. نو وایي ما ته هم چې دا جونګۍ ډېره پر ما ګرانه وه، ما ته هم درد رالی، په سر کې مې اور بل سو او هغه ډبره مې راواخیستله، د دغو ځوانانو پلار مې پر سر په وویشتی او هغه هم چیغې کړلې ځای پر ځای مړ سو. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا کیسه واورېدل نو هغه خو د عدالت له اړخه په اصطلاح د نړۍ په سطحه یو نوموتی کس دی. هغه چې کله دا کیسه واورېدله نو ورته ویې ویل ځوانه دا چې تا اوس په خپل قتل باندې اعتراف وکړي نو اوس نسې خلاصېدلی او د الله پاک کوم حکم یا کوم په اصطلاح امر چې دی هغه به پر تا باندې اجرا کیږي. نو بیا دا ځوان ورته وویله ول زه هم په هغه باندې خوشحاله یم چې د الله پاک کوم حکم یې هغه دې پر ما باندې عملي سي، خو زه یوه غوښتنه لرم. هغه غوښتنه دا ده چې زه یو کوچنی ورور لرم او د زما پلار چې و هغه تر مرګ مخکې وصیت کړی و، ما ته یو څه مال را کړی و او راته ویلي وه چې دغه مال د دغه کوچني دی، دا به ته ساتې، هر وخت چې دا کوچنی غټ سو دی به پالې، چې دی غټ سو دا مال به ورکوې. او دغه مال ما یو ځای ښخ کړی دی، بل هیچ چاته نه دی معلوم. که چیرې تاسې ما قصاص کوئ نو هغه مال به ضایع سي او د آخرت په ورځ به هغه کوچنی تا تر ګریوان ونیسي چې زما مال تا ضایع کوي او ستا څخه به په اصطلاح حساب و کتاب وغواړي. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا واورېدل په فکر کې ډوب سو. نو یو څه فکر یې وکړي، بیا دا ځوان ته وویل ول ته نو موږ ته ضمانت راکړه. تر دې مخکې دا ځوان ورته وویل ول ما ته یو 3 ورځې وخت راکړئ، زه به ولاړ سمه، دغه مال به په اصطلاح هغه خپل کس ته ورسوم، بیا به بیرته راسم. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل ول ته موږ ته یو ضمانت راکړه، یو څوک چې ضامن سته هغه ضامن دې موږ ته راکړه، موږ به تا ته 3 ورځې مهلت درکړو، وخت به درکړو.
دې ځوان په شاوخوا په دې خلکو کې وکتله، ابوذر رضی الله تعالی عنه ته یې ګوته ونیول، ویل زما ضامن دغه دی. کله چې هغه ته ګوته ونیوله نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابوذر رضی الله ویل ول ته د ده ضامن کېږې. هغه یو څه فکر وکړي، یو ګړی تر څه ځنډ وروسته یې ورته وویل بلکل زه ضامن کېږم. نو هغه و چې دا ځوان رخصت سو ولاړ. کله چې ځوان ولاړی نو بیا چې هغه موده یا هغه مهلت راورسېدی، په هغه ورځ دا ځوان یو څه وځنډېدی. چې وځنډېدی نو هغه دوو ځوانانو ته درد ورغلی او ابوذر رضی الله عنه ته یې وویل ول ای ابوذره زموږ د پلار قاتل چیرې دی؟ تا په اصطلاح د هغه ضمانت کړی دی او هغه ولاړی، هغه چیرې دی؟ هغه را پیدا کړه. بیا حضرت عمر رضی الله عنه وویله ول که چیرې وخت راورسېږي او هغه ځوان را نسي نو زه به په الله قسم چې د الله پاک حکم به پر ابوذر باندې عملي کړم. نو په دغه وختو کې د په مجلس کې چې کوم حاضرین ناست به د هغو تر سترګو اوښکې راتوی سولې او بیا دغه ځوانانو ته وویله چې تاسې د دیت غوښتنه د دوی څخه د دیت غوښتنه وکړه. هغه ورته وویله چې یا موږ بې له قصاصه په بل شي باندې نه راضي کېږو او حتما قصاص غواړو. نو دغو خلکو په اصطلاح د ابوذر رضی الله عنه په ارمان باندې په اصطلاح ژړله چې په دغه وختو کې هغه ځوان سا په اوږو شړله او په وچه ګرمۍ کې رالی راښکاره سو. نو چې کله راښکاره سو د حضرت عمر رضی الله عنه احترام یې وکړي، ځکه چې دا ځوان خپله ډېر فصیح زړور او ښایسته ځوان و، د هغه اکرام یې وکړي، عزت یې وکړي، سلام یې ور واچوه. بیا ورته وویل چې هغه کم مال چې و هغه ځای مې ور وښوئ او هغه کوچنی مې پر خپل اکا باندې وسپارئ او دا دې رالمه تاسې ته مې ځان وسپارئ. هغه حاضرینو چې شاوخوا وکتله او د دغه ځوان پر واده وفا یا ژمنې وفا ته یې وکتله، حیران سوله، هېښ سول چې دا څنګه پیښه وسوله، ادي مرګ ته ګواه خپله رالی. نو بیا دا ځوان وویله ول د مرګ څخه خلاصون نسته، د اجل څخه موږ نسو خلاصېدی. نو زه خپل پر ژمنه باندې خپل پر واده باندې وفا کوم او دا دې وفا مې وکړه. په دغه وختو کې ابوذر رضی الله عنه وویل ول په خدای قسم، حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل ول دغه کس چې کله په ټولو خلکو کې وکتل یوازې پر ما باندې لاس کښېښوئ، په خدای دې مې قسم وي چې ما دغه کس نه پېژندی چې دا ځوان څوک دی، د چا زوی دی، د کم ځای دی. خو دا چې ده په ټوله مجلس کې پر ما باندې لاس ونیوئ نو ما ځکه د ده ضمانت په اصطلاح ومنئ چې خلک دا ونه وایي چې په انسانانو کې مړانه نسته، غیرت نسته، همت نسته. کله چې هغه دوو ځوانانو دا حالت ولیدی او دا پیښه ټوله د دوی په اصطلاح مخ ته تېره سوه، هغو وویله چې موږ بس خپل د پلار وینه په اصطلاح وربخښلې ده او دغه حالت چې دوی ولیدي نو بیا به موږ انسانان به بیا وایي چې احسان و نیکي په چا کې نسته. نو موږ هم دا احسان و نیکي وکړله چې دا خپل وینه مو ور وبخښله. بیا حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ول تاسې دغه دیت د بیت المال څخه اخیستلی سئ. هغه ورته ویل یا موږ د خدای دپاره دغه وینه دغه ځوان ته وربخښلې ده. نو په دې سره په اصطلاح دا کیسه پای ته ورسېده. په دې کیسې کې لکه موږ تاسو چې په موخه یا هدف کې وویل چې په ټولنه کې د یو رښتیني شخص دریځ څه وي، که د دغه کیسې هغه اساسي ټکي ته راسو پر هغه باندې یو لږ بحث وکړو. د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت په اړه تاسې بیخي ډېرې کیسې اورېدلي دي او کتابونه ځینې ډک دي. د هغه عدالت د دې کیسې یو مهم ټکی دی چې هیڅکله یې په عدالت کې په اصطلاح دغه نه کاوه، د خدای د حکم یا د شریعت د حکم څخه خلاف کوم کار نه کاوه. او د ده یو لقب هم چې فاروق و، په دغه خاطر فاروق و چې د حق او باطل ترمنځ فرق کولی سوای. او بل مهم ټکی د ابوذر رضی الله عنه مړانه وه. تاسې وګورئ هغه دغه ځوان نه پېژندی، مګر کله چې هغه ځوان ده ته ګوته ونیول ده دا خبره ومنل چې وایي خلک دا فکر ونه کړي چې همت و مړانه و غیرت په خلکو کې ورک سوی دی. او د دې ځوان ژمنې یا واده وفا ته که وګورو دی یعنې مرګ ته بیرته رالی. هغه کومه ژمنه چې یې کړې وه، کومه واده چې یې کړې وه، پر هغه یې وفا وکړله او بیرته 3 ورځې پس هغه وخت هغه ځای ته ځان راورسوي. او څلورمه خبره
هغه ځوانانو هم احسان و نیکي وکړه. یعنې دوی چې هغه حالت ولیدی بیا تر د خپل د پلار تر وینه یا په اصطلاح تر قتل ورتېر سول. یعنې دا هغه 4 اساسي ټکي یا 4 اساسي موخې وې چې په اصطلاح په دغه درس کې وې. راځو د دې درس ځینې لغتونه هم ما تاسو ته راایستلي دي، هغه به هم تاسو ته ووایم. ژمنه، وعده یا وفا، دریځ، مقام، دیت، خونبها یا د وینې قیامت، جونګی د اوښ بچي او که جونګی سو د اوښ بچی، ساوتیګه ستړې ستومانه چې دا یو لهجوي لغات دی چې وایي کله هغه ځوان رالی سا یې په اوږو شړل ساوتیګه یعنې ستړې ستومانه رالی، او مهلت، وخت یا موده. نو ګرانو شاګردانو تاسې به د کورني کار په توګه باندې 2 کاره وکړئ. یو به دا کار وکړئ چې دغه کم لغتونه دلته ما درته لیکلي چې دا به په جملو کې استعمال کړئ تر څو دا لغتونه مو ښه په ذهن کې کښېني. او بل ستاسې د کتاب په 102 صفحه کې یو لنډه کیسه ده. دا کیسه هم عین لکه دغه د ژمنې کیسه چې په دغه په څیر ده، خو تاسې به د دې کیسې مفهوم یا په اصطلاح هغه څه مطلب چې دی هغه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا کیسه هم په لنډ ډول دا رقم ده چې یو سړی په دښته کې روانو پر آس باندې سپور. نو دی چې کله روانو په دې دښته کې وچ دښتو یو ړوند په مخه ورغلی. ړوند چې په مخه ورغلی پر هغه یې زړه وسوځېدی. بیا ورته وویله دا ړانده ته چې راځه زه به دې د ځان سره بوځم. دا ړوند هم د ده سره پر آس باندې کښېنستی. تر یو څه ځایه پورې چې ولاړه هغه ړوند ورته ویله ول ته یوارې تاسه چې زه یوازې پر دغه آس باندې ولاړ سم، زه دا ارمان لرم، زه تر اوسه پر یوازې پر آس نه یم تللی. نو هغه د آس خاوند هم تاسو او دا ړوند یې یوازې پر آس باندې پرېښوئ. کله چې یوازې پر آس پرېښوئ، ړوند هم په اصطلاح چلاخه مچلوغه دغه ته کش کړل، آس ته کش کړه او آس یې وځغلو. د شا د خوا هغه د آس خاوند پسې ورغږ کړه ول که ښار ته ولاړلې خلکو ته دا کیسه مه کوه، که ته دا کیسه وکړې بیا به ښېګڼه و رښتینولي ختمه سي. اوس نو تاسې چې دا کم مفهوم د دغه کیسې په کتابچو کې لیکئ، تاسې دغه ولیکئ چې دغه سړي ولې دغه ړانده ته وویله چې په ښار کې به ته دغه کیسه چاته نه کوې. دغه مفهوم په کتابچو کې در سره ولیکئ او د دې ترڅنګ دغه لغتونه په جملو کې استعمال کړئ. نو دا و د نن ورځې درس. تر نورو درسونو پورې تاسې پر لوی الله سپارم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.